السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې نن په سریلانکا پریمیر لیګ کې نور احمد یو ځل بیا د خپل ټیم لپاره په زړه پورې بالنګ نندارې ته وړاندې کړې ده. دغې نه علاوه د ګورباس ټیم بیا نجیب زادران دوی ټیم ته نن ماتې ورکړې ده او سبا ته دوه ډېرې زبردسته لوبې هم ترسره کیدونکې دي. بل به زه تاسو ته دغه بیګ بیش لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې سبا ته په بیګ بیش لیګ کې د مجیب زادران دوی ټیم لوبه هم ترسره کیږي. سبا ته اصل کې دوه لوبې ترسره کیږي او دغه ټایمونه بدل دي. دغه به په 100 بجو باندې شروع کیږي، هغه به زه تاسو ته وایم. او بل به زه تاسو ته دغه حضرت الله زازي په هکله باندې یو خبر درکړم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم اول زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکوم چې نن په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه لوبې ترسره شولې. دغه غرمې ټایم کې چې کومه لوبه ترسره شوله، دغه د ګورباس دوی ټیم د نجیب زادران دوی ټیم سره لوبه ترسره کړله چې په دغه لوبه کې نجیب زادران یو ځل بیا ناکامه شوی ده. ګورباس هم ناکامه شوی ده، خو نجیب زادران په 0 باندې اوټ شوی ده. د نجیب زادران دوی ټیم 111 رنز ټارګټ د ګورباس دوی ټیم ته ورکړی و. نجیب په 3 بالو باندې 0 رنز کړي او خپله وکټ یې له لاسه ورکړې ده. بل طرف ته ګورباس هم بیا چندانې بیټینګ نه ده ترسره کړی، 8 بالو باندې 3 رنزه کړي او خپله وکټ یې له لاسه ورکړې ده. حالانکې 111 رنزه ټارګټ د نجیب زادران دوی ټیم ورکړی او هغوی د ګورباس دوی ټیم ډېر په اسانۍ سره په 13 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړی او 2 لوبغاړي اوټ شول. او دغه ماښام ټایم کې چې کومه لوبه ترسره شوله، دغه د نور احمد دوی ټیم لوبه ترسره شوله. زه به تاسو ته وایم چې دا درېیم وار ده چې نور احمد د خپل ټیم لپاره زبردسته بالنګ نندارې ته وړاندې کړي. نن هم نور احمد 4 اوورو کې صرف 22 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم یو لوبغاړی اوټ کړی ده. زیاتره دغه کمنټیټران او دغه د سریلانکا خلک هم نور احمد نه ډېر زیات متاثره شوي دي. دغه د ګیل ګلیډیټر ټیم کپټان چې کوم د دم د نور احمد ډېر زیات تعریفونه کړي دي. دی وایي چې نور احمد ته زه ډېر حیرانه پاتې یم، یعنې د ده بالنګ کې دومره ویرایټیانې دي او موږ ډېر خوش قسمته ټیم یو چې موږ سره نور احمد غوندې بولر ده. دغه لوبه کې د نور احمد دوی ټیم ته هغه بل ټیم 140 رنزه ټارګټ ورکړی او بیا د نور احمد دوی ټیم په 20 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ. نو دغې سره د نور احمد دوی ټیم 3 لوبې کړي، 2 اوور کې ګټلې، 1 بایللې ده. سبا ته 2 ډېرې زبردسته لوبې په سریلانکا پریمیر لیګ کې ترسره کیږي. دغه 2 بجو کې چې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده، دغه د نوین الحق دوی ټیم چې کوم ده، هغوی به د نجیب زادران دوی ټیم سره که خیرې لوبه ترسره کړي. دغه ماښام ټایم کې 9:30 بجې چې د افغانستان په وخت باندې کومه لوبه شروع کیږي، دغه بیا د رحمان الله ګورباس که خیر یو ځل بیا سبا ته لوبه ترسره کړي او دغه لوبې تاسو په ای سپورټ باندې لایو هم کتلی شئ. بل به زه تاسو ته دغه بیګ بیش لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې نن په بیګ بیش لیګ کې د مهربان سټار یعنې د محمد نبي دوی ټیم د رشید خان دوی ټیم سره لوبه ترسره کړله. په دغه لوبه کې د نبي دوی ټیم 154 رنزه ټارګټ د رشید خان دوی ټیم ته ورکړی او رشید خان بیا په دغه لوبه کې 4 اوورو کې 10 رنزه ورکړي دي او یو لوبغاړی موټ کړی ده. خو د نبي دوی ټیم کې بیا ظهیر خان پاکتین زبردسته بالنګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې ظهیر خان پاکتین 4 اوورو کې 13 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم 3 مهم لوبغاړي اوټ کړي دي او د دغه لوبې مین اف د میچ هم ظهیر خان پاکتین شوی ده. محمد نبي بیا په بالنګ کې دومره خاص بالنګ نه ده ترسره کړی، 2 اوورو کې 19 رنزه ورکړي، کوم لوبغاړی نه ده اوټ کړی او په بیټینګ کې هم چندانې بیټینګ د خپل ټیم لپاره نه ده کړی. نبي به زه تاسو ته وایم چې په دغه لوبه کې 9 بالو باندې 12 رنزه کړي دي چې یوه څلوریزه یې وهلې وله او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. رشید خان هم بیا 11 رنزه کړي دي. نو دومره خاص پرفارمنس د رشید خان او محمد نبي نه ورکړی، خو په دغه لوبه کې ظهیر خان پاکتین زبردسته بالنګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړه. او سبا ته به زه تاسو ته وایم چې په بیګ بیش لیګ کې 2 لوبې ترسره کیدونکې دي. دغه یوه لوبه چې 12 بجې وخت کې شروع کیدونکې ده د افغانستان په وخت باندې غرمې ټایم کې 12 بجې چې کومه لوبه شروع کیږي هغه د نورو ټیمونو ده. او دغه دویمه لوبه بیا 3 بجې غرمې ټایم کې چې کومه لوبه شروع کیدونکې ده، دغه د مجیب زادران دوی ټیم که خیر یو ځل بیا لوبه ترسره کړي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان حضرت الله زازي په هکله باندې یو خبر درکړم چې امکان لري دغه پېښور زلمی ټیم چې کوم د دغوی حضرت الله زازي خپل ټیم کې ونه ساتي، ځکه دوی سره دغه کوم لوبغاړي چې دوی ځان سره ساتي ډېر کم لوبغاړي، تقریبا 6 دي که 7 لوبغاړي دوی ته اجازه ده چې ځان سره وساتي. نو دوی غواړي چې دغه حضرت الله زازي بولي ته وړاندې شي، خو دوی وایي بیا چې موږ به کوشش کوو چې حضرت الله زازي بولي کې بیرته راواخلو. زه به تاسو ته وایم چې 10 ډسمبر پورې دوی ته وخت ورکړی ده چې تاسو خپل لوبغاړي موږ ته وښایئ چې کوم لوبغاړي تاسو خپل ټیم کې ساتئ. نو څنګه چې زه خبر شوی
یم دغه کې حضرت الله زازی دغه پیښور زلمی خپل ټیم کې نه اخلي بلکې د رشید خان او نور احمد دغسې رپورټونه راغلي دي چې رشید خان به لاهور کرندر خپل ځان سره وساتي او نور احمد به کراچۍ ټیم خپل ځان سره وساتي. بل یو افغان لوبغاړي په هکله باندې داسې خبر نه ده راغلی چې ځان سره به وساتي. زازي په هکله باندې مخکې خبر راته خو اوس پیښور زلمی امکان لري چې حضرت الله زازی خوسي کې بلکې هغه انګلینډ لیوینګسټن چې کوم ده دوی کوشش کوي چې هغه اول ورته بولي کې راواخلي هغې نه وروسته بیا حضرت الله زازی باندې بولي ولګوي او د پاکستان سوپر لیګ دغه بولیم که خیر 12 ډسمبر باندې ترسره کیدونکې ده. همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.